کوم ځای ته راغلو؟ ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. دا سورہ طه آیت نمبر 105. سورہ طه 105 نمبر آیت دین مخ کے آیاتونو کی یحمل یوم القیامت وزرا. د قیامت لفظ چې کله براته نو مشرکینو به وی چې قیامت راشي نو دا غرونه به چرته ځي. الله جواب ورکړ چې دا د فکر خبره نه ده. قیامت راشي نو ستا رب چې دی هغه به دا والوځي، دا به والوځي. نو الله دې ځای نه هغه جواب ورکوي. ويسألونك عن الجبال، سوال کوي تانه د غرونو بارکه. فقلت ورته وایي ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا. ربا الله تعالی ينسفها وابلو سيدي لرا ربي رب زما پالو زولو سرا. فيذرها قاعا، پات بکڑیز مکلرا صف صفا. قاعا صف صفا، صفا میدان. لا ترى فيها عوجا ولا امتا، نب ممیت پدے کے عوجن کو گوال ولا امتا، او نب پکی ڈیر کئے ممی بیا. اس دا فیذرها کے دا ہا ضمیر چرتزی کمزے تراجے دے. سراج المنیر ابو سعود بیزاوی وغیرہ کی دی چې د ها ضمیر جبال طرف تراجے دے لیکن مضاف محذوف دے. وَيَذَرُهَا ای مواضع الجبال. دویم تفسیر دا دے چې د ها ضمیر ارض طرف تراجے دے، یعنی دا ځمکه بالکل د میدان پشان پری بگدی. اگرچہ ورسره نږدې د ارض لفظ موجود دے، د ارض لفظ نشتے، لیکن نحوی کلام ندا سے معلومیگی. نو فرمائی یوم یتبعون الداعیہ، پا دغ ورځ با منڈی وہی پا آواز کون کی پسی چی کگیدل بور لنوی د خبرنا. لا عوج لہو، د خبرنا بور لکگیدل نوی. لہو کی ہو ضمیر یتبعون کی د اتباع مصدر طرف تراجے دے. معنی دادا چې د دې اتباع د پاره به کوږوالی نه وي. وخشعت الابصار، وخشعت الابصار اصوات، او غلی بشي اوازونه د رحمان د يرن للرحمن. فلا تسمع نباورت الا همسا مگر کشار. یومئذ لا تنفع الشفاعت، پا دغورت بفیده ورنکی سفارشی الا من اذن له الرحمن، مگر چالا چی اجازت ورک رحمان. دا من مفعول منصوب دے یا مرفوع دے؟ مفعول منصوب وی نو معنی بداوی چی پا دغورت بنفع نورکی شفاعت مگر دا آغا چا دا پارا چی رحمان اجازت ورکڑی او داغه خبره باندې راضی وي نو دا مشفوع له مراد ده. دویم قول دا ده چې دا مرفوع ده، معنی بداوی چې نه به شفاعت نفع ورکوي مگر د هغه چا د پاره چې رحمان اجازت ورکړي. لیکن بیا دلته مضاف محذوف منل بغواړي، مضاف محذوف دا ومنل غواړي. جمل والوي چې عبارت بداسي وي یومئذ لا تنفع الشفاعة إلا شفاعة من أذن له الرحمن ورضي له قولا. او خوخ کړي د پارا د هغه خبره. يعلم ما بين أيديهم پی جنی سچې دی په نمخ کې وي ما خلفهم سجد نرستوي ولا يحيطون به علما، او احاطه بن کوي داغه د علم په اعتبار سره، یعنی داغه د علم احاطه څوک نشي کولی. وعنت الوجوه للحي القيوم، مګبا مخنا په وړاندې د حي او قیوم ذات
د ژوندي او قائم بذاته ذات. عنتل عنا یعنی ضربنا معنی به راضی مراد اغستل او سمعنا معنی راضی مشقت کې پریوتل او نصرنا جوکاویدل. نو خپل مخونه به مږي او ټیټی به دا حی او قیوم ذات مخه ته. وقد خاب او په تحقیق سره خراب شو من حملا چا چې پور تکړو بوج د ظلم. من حملا ظلما چا چې پور تکړو بوج د ظلم. ومن يعمل من الصالحات چا چې عمل وکړ د نیکۍ وهو مؤمن او د مؤمنو فلا يخاف ظلما مزدې د نیریږي د بے انصافۍ نه ولا هضما او نه د نقصان نه. اوس دلته ترغیب الى القرآن دی. وكذلك انزلناه قرآنا عربيا هم دارنګې مونږه نازل کړی دی لره قرآن عربي. وصرفنا فيه من الوعید. بعض حضرات دلته وایي چې کما انزلناه هذه الآيات كذلك انزلناه قرآنا عربيا، لیکن صحیح خبره هغه ده چې قرطبي وغیرہ کې ده چې ای کما انزلنا الكتب على الانبیاء من قبلك كذلك انزلناه، لکه څنګه چې مونږ نور انبیاء باندې کتابونه نازل کړو دغه سم پتا نازل کړي د قرآن عربيا عربی ژبه کې. وصرفنا فيه من الوعید او بار بار بیان کړی دی مونږ په دې کې وعیدات لعلهم يتقون خایږي چې دی ویریږي او يحدث لهم ذکرا یا اغرزوی پزړونو دی کې سوچ. فتعالى الله الملك الحق بلند الله تعالی هغه بادشاہ د حق. ولا تعجل بالقرآن جلدی مکوا په قرآن باندې. نو لما نزل القرآن عربيا نو فقرأ عليهم ولا تعجل من قبل ان يقضى إليك مخکې دینه چې فیصله وکړي شي ستا طرف ته وحيه من قبل ان يقضى إليك مخکې دینه ان يقضى إليك وحيه شراشي تا طرف ته وحي دې. وقل رب زدنی علما اوایت چې اے رب زما زیاد کې مال رب اعتبار د علم سره. ولقد عهدنا الى آدم او خامخا په تحقیق سره مونږه عهد کړی مونږه عهدنا الى آدم من قبل مخکې دینا فنسیا. ولقد عهدنا مونږ حکم کړی د آدم ته من قبل فنسیا ولم نجد له عزما مونږ اونموند دغه د پاره عزم همت. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا او کله چې وی مونږه ملائکو ته چې اسجدوا لآدم سجده وکړئ تاسو آدم ته فسجدوا پس هغوی سجده وکړه الا ابلیس مگر فسجدوا الا ابلیس ابا ابلیس انکار وکړه سجده ونه کړه ابا انکار وکړه. ما قبل سره رب دا دی چې د آدم علیه السلام اجمالی ذکرو چې مونږه وعده واغسته او هغه وعده جوړاو وساتله چې مونږ د هغه نه وعده اغستې وه خو د هغه نه په هغې کې خطا راغله د آدم علیه السلام نه. مخکې د هغې تفصیل دی. د آدم علیہ السلام تذکرہ قرآن کریم کې 25 آیاتونو کې راغلی ده 55 ځله او د ملائکو تذکرہ د 86 آیاتونو کې 88 ځله راغلی ده او د جناتو تذکرہ قرآن کې په 31 آیاتونو کې 22 پیرې راغلی ده 11 آیاتونو کې 22 پیرې. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ دای سجده وکړه مگر ابلیس انکار وکړو ابا. فقلنا یا آدم پس مونږ ورته وی آدم ان هذا عدو لك په تحقیق سره د دشمن استاد ول زوجک او استاد بیبي فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى پس نو اون باسی تاسو لرا فلا يخرجنكما بطاعتكما
چې تاسو د اطاعت وکئ د جنت نه فتشقا تکلیف کې به پریوزئ تاسو ان لك الا تجوع فيها فتحقیق سره تاسو د پاره الله تجوع فيها پدې کې لوګ نشتا ولا تارا نبر بندې دلشتا لغړې دلشتا وانك لا تظمأ فيها نبتګ کیږي پدې جنت کې سوک ولا تزها نب په غرمو کیږي فوسوس الی شیطان وسوسه وکړاږي ته شیطان فقال یا آدم او شیطان ورته وی چې آدم هل دلک علی شجرة الخلد آیا ز دلالت کوم تا په شجرة الخلد باندې په همیشه والا هونه باندې وملک لا یبلا او پداسه بادشاہی باندې چې هغه نه زړیږي داسې ملک باندې چې هغه نه زړیږي فاکلا منها پس وی خور داغینا فبدت لهما سوآتهما خکار شدی تخپل عورتنا وطفقا یخصفان علیهما من ورق الجنة شروع شدی یخصفانی تڑلی ځان پوری علیهما من ورق الجنة جنت پانے وعصا آدم ربه فغوا خطا وکړه آدم د خپل رب فغوا لری شده د مطلوبنا ثم اجتباه ربه د غوا خپل معنا بیلاری کېدل دي خدای اصطلاحي معنا چونکه شان نبوت ته ثم اجتباه ربه بیا منتخب کړو د رب د فتاب علیه الله ورله توبه قبول کړه وهدا او دته لار اخول بیا الله تعالی قال اهبطا وی الله تعالی قال الله اهبطا اوزی تاسو قال الله اهبطا الله ورته اوزی تاسو من هاد جنتنا جميعا په جمع باندې بعضکم لبعض عدو تاسو کې بعض د بعض دشمنان دي فإما ياتينكم مني هدى بس که چر راغه تاسو سره زمونږ د طرف نه هدایت نو فمن اتبع هدايا چا چې تابعداري زمونږ د هدایت وکړه فلا يضل ولا يشقى هغه بنو گمراه کیږي په دنیا کې ولا يشقى نب تکلیف کې پریوزي ومن اعرض عن ذکری تخویف اخروی دے ومن اعرض عن ذکری چاچی اعراضو که زما د ذکر نه فإن له معیشتا نو پتاکیک سره داغه د پاره ودا سی ژوندوي ظن کا تنگ ژوند معیشتا ظن کا ابن کثیر دلته ابو هريره رضی الله عنه روایت نقل کړي دي په اسناد جید باندې فرمایي چې چا زما د ذکر یعنی د قران نه اعراض وکړو نو هغه د پاره په قبر کې زندگی تنگ وي گویا دا عذاب قبر بارک دے علامہ علوسی امام رازی عثمانی وغیرہ ټول فرمائی چې د دنیا زندگی به تنگ وي داسې به تنگ وي چې خیر به پکې نه داخليږي مال اولاد هر څه به وافر وي خو چې آخرت کې د پاره سم مفید سيزونه وي هغه به تنگ وي ونحشره يوم القيامة اعمى او راجم بكم ديلر پورز د قیامت اعمى لاند قال رب لما حشرتني اعمى ديبوي چې رب زمنګا ولید منګ راجم کړو اعمى لاند وقد كنت بصيرا زغ دنیا کې بیناوم فی الدنیا قال كذلك الله ورتم درنګ اتت کا آیاتنا راغلی تا سر آیاتنا زمنګ فنسیتا تغیر کړل وكذلك اليوم تنسى او دارنګ وكذلك اليوم دغه سنن روز تنسى تهیر کړي شوی نو دا هیرول په معنا د پری حدودي مخکې موږ دا دغه تفصیل بیان کړو چې الله نه یریږي خو نه خو پری خودل کوي نو فنسیتها وكذلك اليوم تنسى فتتركنا تا مونږ پریخو نن ورځ مونږ ته هیر کړې تم پریخو دي وكذلك نجزي من اسرف همدارنګ مونږ بدل ورکو چا چې اسراف وکمن اشرک ولم يؤمن بآيات ربه او ایمان رانړ پایاتونو در خپل سره ول عذاب الاخرته اشد وابقا خامخ عذاب د اخرت چې دی غ سخت دی او ابقا او باقی پات کیدون کې دی افلم يهد لهم كم اهلكنا
آیا دین دی پوه کړی شوي کما هلکنا څومره مونږ هلاک کړي دي قبلهم مخکې دین من القرون کلو والا یمشون فی مساکنهم چې دی وګرځېدل په خپلو مسکنونو کې ان فی ذلک لآیات لأولی النهی پتا کې سره پدې کې خامخا نشانات دي د پاره د عقل والو ولولا کلمه سبقت من ربک کچری نو یو کلمه چې سبقت کړو د جانب د ربستانه ولولا کلمه سبقت من ربک ما قبل سره رب د جبر تاسو ویلو چې د نمک ډیر جماعتونه هلاک شو کچری دو سیزونه نه وي نو هلاکت د دې د پاره به هم راغلو د دې د پاره به هم هلاکت راغله لہذا تاسو صبر وکئ او د الله تسبیح بیان کړي صاحب کشاف او د دې پیروي کې بیزاوی دا معنی کوي چې چره نه وي یو فیصله چې کومه طی شوی د استاد رب د طرفنا او اجل مسمى نه وي نو البته لازم دا د چې د اجل مسمى عطف په دې کلمتون باندې کوي چې هغه خپل صفت سره موصوف د کلمتون سبقت اوس دا قتل دي چې کلمتون سبقت څه شی دی نو بتاخير العذاب عنهم یعنی کہ چر الله د طرفنا تاخير عذاب خبره د مخکنه نوې توي شوی او اجل مسمى مراد دی چې د الله د طرفنا د پاره چې کوم وخت د مرګ مقرر دی که چر دا نوې نو لکانا البته وبا کان ضمیر راجی دی اهلکنا طرف ته اهلاك مصدر طرف ته نو خامخاوه با لزامن ای کان الاهلاك لزامن دا اهلاك به لازمو نو د دې هلاکت هلاک کېدل به لازمو لزامن مصدر د په معنی د لازم نو فرمای لولا کلمه کچر نو اغه کلمه هي لاملا ان جهنم نو سبقت من ربک چتل د جانب د ربستان لکان لزامن دا هلاکت به لازمو لکان الاهلاك لزامن واجل مسمى وجل مقرر نفصبر تصبرك على ما يقولون باغا چې دی سوي الکافرون بتاخير العذاب چې کوم دا کافران وي په تاخير د عذاب وسبح بحمد ربك تسبیح بیان کا په حمد رب خپل سره قبل طلوع الشمس مخکد طلوع الشمس نا وقبل غروبها ومخکد غروب دا غینا ومن آناء الليل او د شپې پسې سو کې فسبح تسبیح بیان کوا اطراف النهار او په طرفونو دروازه کې لعلک ترضى شاید چې ترازی شي ولا تمدن عینیک موږ د واخ په سترګې لا ما اغسیس طرف تمتعنا به چې موږ فائدہ ورکړې د پاغي سرا زواجن انواع من الكافرین منهم زهرة الحیات الدنیا داغه خایز د ژوند د دنیا زهره نسب د صد وجه نه نو نسب علی الضم دی یو تفسیر دا دی د زهرته نسب چې د نسب علی الضم دی دویم دا چې دا بدل دی د ازواجن او هغه منصوب دی نو دا منصوب دی اوس دې سوال دا پیدا کیږي چې ازواجن خو ذات ته او زهرتن وصف دی نو دا غینه بدل څنګه شو نو جواب ورکړي چې دلته مضاف محذوف دی ازواجن ذوی زهرة الحیات الدنیا دریم دا چې زهرتن معنا حال له ای ما متعنا به حال كونه زهرة الحیات الدنیا متعنا به حال كونه زهرة الحیات الدنیا لنفتنهم فی چې مونږ ابتلا کې واچو دی لرا ورزق ربک خیر و ابقا او رزق دربستا چې دغه بهتر دی او باقی پاتې کیدونکې دی و امر اهلک بالصلاه حکم کا خپل اهل ته په منصر واستبر علیها او په خپلم قائم موسی په دی باندې لا نسالک رزقا نغواړو مونږ ته رزق نحنو نرزقک
لا نسألك رزقا لنفسك ولا لأهلك مونږ تا نه رزق نه غواړو نه ستا نفس د پاره نه ستا اهل لپاره نحن نرزقک مونږ تا رزق درکو والعاقبة للتقوى او انجام چې دی هغه د تقوا د پاره دی والعاقبة للتقوى اي والعاقبة لأهل التقوى دا اهل تقوى دا پاره دی وقالوا لولا ياتينا بآية من ربي دی وی چې ولنه راغلی مونږ له نشانی دی جانب در خپلنا اولم تاتهم بینه ما فی الصحف الاولى اولم تاتهم او کچری نوی راغلی بینه ما فی الصحف الاولى اغه چې پړم بنو صحیفو کې تیر شوی دی ولو ان اهلکناهم بعذاب من قبلی کچری پتا کی سره مونږه هلاک کړل دی لرا بعذاب فعذاب سره من قبله چې مکه دین او لقالوا ربنا خامخ دی بوي چې رب زمونږ لولا ارسلت الینا رسولا ولتا نظر علی گله مونږ طرف ته رسول بعد الدلائل پس د دلائل نفنتبع آیاتک پس مونږ به تابعداري کړو استاد آیاتونو من قبل ان نذل ونخزا مخکې دینه چې مونږ ذلیل شو مونږ رسوا شو بعذاب القیامه قلت ورتو كل متربص طول انتظار کون کی فتربصوا پستاسو انتظار کوي فستعلمون عند اتيانه پزر د تاسو په شی داغه دراتک په وخت من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى چې سوق دي اصحاب الصراط السوي نه غلار والا ومن اهتدى او چا هدایت مند بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وجه تسمیه اظهر دا سورہ انبیاء مکی سورت تے وجه تسمیه اظهر دا بعض انبیاء واقعات تی پکی لکه ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام سلیمان علیہ السلام ایوب علیہ السلام ادریس علیہ السلام ذوالکفل دین علاوہ انبیاء پدی وجور له سورہ انبیاء نومې خېده د سورہ ابراہیم نه پس او د سورہ مومنون نه مخکې د دې نزول شوه دی قبل المومنون دی بعد الابراہیم دی حالت جمعی کی 21 دی او په اعتبار د نزول سره 73 نمبر سورت ته 3 یوصل دولس پکې آیاتونه دی 112 ورکوګانی دی 1186 یول سوا او شپږ تیا په دې کې کلمات دي سلور زرا تسوا او نوی پکې حروف دي 4890 دا پکې حروف دي اقترب للناس حسابهم ربط ما قبل سورت سرداد چې د سوره طه په اخر کې و چې هر یو منتظر دی تاسو م انتظار کوئ مونږ به انتظار کوو تاسو مسخري کول قیامت به کله راځي متى هذا الوعد نو الله فرمایي چې اقترب للناس حسابهم سورت نوم سوره انبیاء ده یعنی ټول انبیاء عقیده چې په مخ کې رکوع کې را روانه ده ټول د الله توحید اول بیان کړو خلاصه د صورت دا ده چې په دې صورت کې 15 مضامین دي لومبه پکې د تحقیق معاد په 93 نمبر آیت کې ده تحقیق معاد دویم مضمون ده لومبي آیت نه تر 15 پورې اثبات رسالت بحث ده اثبات رسالت درم مضمون دے 34 نمبر آیت نا منکرین رسالت د پار وعید دے صدرم مضمون دے 14 آیت نا 31 پوری اثبات توحید او رد شرک دے او په 13 آیت کې دلائل د توحید دی پنځم مضمون
په آخر د صورت کې د ولس انبیاء واقعات چې پاغي کې شپږ انبیاء واقعات تفصیل سره بیان شوي دي. هغه شپږ انبیاء حضرت ابراهیم علیه السلام، په آخر کې د ولس انبیاء قصص ذکر شوي دي، شپږو پکې تفصیل سره دي. ایک ابراهیم علیه السلام دے، لوط علیه السلام دے، نوح علیہ السلام، یونس علیہ السلام، داود علیہ السلام، ایوب علیہ السلام. یونس علیہ السلام، داود علیہ السلام، ایوب علیہ السلام. شپږ انبیاء تفصیلی دي، نور بیا اجمالی دي. اقترب للناس حسابهم. عبداللہ بن مسعود فرمائی چې سورہ طه، کہف، مریم او انبیاء دا سورت هم پکې شامل کړي دي. وای په اعتبار د نزول اولنی سورتونه دي. وای دا زما په خوانه دولت ته چې زه حفاظت کوم. اقترب للناس حسابهم، نزدې د خلکو د پاره حساب د دی د حساب وخت. وهم فی غفلت، دی په غفلت کې مورزون اراز کوونکي دي، عن ذکر الله، د ذکر د الله نه. ما یاتیهم من ذکر، نه راغله دی له ذکر د الله، من ربهم، د جانب د رب د دین، محدثن سنوي ذکر، الا استمعوه، مگر د دې اوریدو سره، محدثن اهل حق مسلک دی چې کتاب الله قدیم دی، حادث نه دی. معتزله وی چې حادث دی، زمحشری د معتزله او د طرف نه سوال کوي. وی قرآن پخپل وی چې من ذکر محدثن، نو قرآن خودل ته پخپل باندې ویل دي چې دا حادث کتاب دی. جواب دا دی چې زمحشری یو کلام لفظی دی، یو کلام نفسی دی. دا الله چې محدثین ورتوي دا کلام لفظی ته وي، او د کلام لفظی مونږ هم قائل یو چې هغه محدث دی. البته مونږ چې کوم توایو چې القرآن کلام الله غیر محدث بل قدیم، هغه کلام نفسی دی چې په نفس الامر کې کوم قرآن دی هغه قدیم دی، او چې کوم لفظی دی هغه مونږ هم د هغې د حادث قایل یو. الا استمعوه، مگر د دې په اورېدو سره، وهم یلعبون، او دی وهم یلعبون، او دی خنداګانې کوي. لاهیتن قلوبهم، وهم یلعبون لاهیتن قلوبهم. دا وهم یلعبون او لاهیتن قلوبهم دا دواړه چې د الناسونه حال دي، چې نږدې راغې خلکو د پاره دا غي حساب. په دې حال کې چې هغې لوبې کوي، لاهیتن قلوبهم، حساب راغې او دی لوبې کوي. په دې حال کې چې دا غي زړونه غافل دي، حال متداخل هم جوړې دي شي، مترادف هم جوړې دي شي. دا دواړه د الناسونه حال دي، حال متداخل جوړې دي شي، مترادف هم جوړې دي شي. واسر النجوا، او پټي مشورې کوي څوک الذين ظلموا. واسر النجوا ای الکلام فی فساد القرآن، هغه پټي مشورې کوي چې د فساد جوړولو د پاره کوي.
الذين ظلموا هغه کسان چې هغه ظالمان دي. اشکال دا دی دلته اشکال جوړیږي چې فاعل اسم ظاهر وي نو قاعده دا ده چې فعل مفرد راوستي شي او دلته فاعل الذين ظلموا دی ظاهر دی نو فعل ولی جمع راوستو واسروا دا ولی راوست جمع. جواب دا روح المعانی بحر محیط جمل کمالین وغیرہ کې یو جواب دی هغه دا دی چې امام سیبوی ورکړی دی هغه جواب فرمایي چې اسروا کې واو ضمیر فاعل له او الذين ظلموا د دینه بدل له او دا من قبیل اکلوا فی البراغیث دی قاعده تاسو ویلې ده. دویم جواب اخفش ورکړی دی هغه وایي چې اسروا کې واو علامت جمع دی نو چې واو علامت جمع شو نو فعل د جمع نه دی او علامت جمع دی فعل د جمع نه دی اسروا فعل مفرد دی اشکال پیڑو نواری دی. درم جواب کسائی ورکڑے دے چه الذین ظلموا دا مبتدا مؤخر دے او سر النجوى خبر مقدم دے نو دیڑو دا سر مبتدا نے دا خو جملہ فعلیہ دا او مبتدا پا جملہ اسمیہ کی بھی الذين ظلموا اسروا النجوى خلق چې ظالمان دي غي پټي مشورې کوي مبتدا خبر شو. سلورم جواب دا دی چې الذين ظلموا دا د اسروا فاعل نه دی دا بدل دی د للناس نه بدل له معنی بداوی چې نږدې شو خلقو د پاره کم خلق الذين ظلموا. پنځم جواب دا دی چې دا من ربهم کې د هم ضمیر نه بدل لې چې ناراضي ذکر د دې سره د دې د رب د طرف ناغه سوق دي الذين ظلموا. شپږم جواب دی چې قلوبهم د ضمیر نه بدل لې لاهیتن قلوبهم د دې زړونه غفلت کی دي سوق دي الذين ظلموا. ال هذا الا بشر مثلكم نه دا مگر یو بشر د په مثل تاسو فتاتون السحر آیات تاسو را تکړه دې په سحر سره وانتم تبصرون ولن خلید د په جادو کې او تاسو خلیدون کې تعملون انه سحر تاسو ولن خلید د په جادو کې فتاتون السحر وانتم تبصرون او تعلمون انه سحر تاسو ته پته چې دا سحر دی. قال الرب نو وی اغوی اے رب زما نا وی قال ربي اغوی زما رب چې دی يعلم القول في السماء پیجنی خبر په اسمان کې ول ارض او پزمکه کې او هو السميع العليم غاوریدن کې عالم دی بل قالوا اضغاث واحلام بلکې دی وی چې دا وای خبرې دي پراګنده خوبونه دي بل افتراو بلکې ځان نه جوړ کړي دي بل هو شاعر بلکې دی شاعر دی. فلیاتنا بآیت کما ارسل الاولون پس راوړه مونږ ته نشانی لکه څنګه چلے گله شو مخکې رسولان. ما آمنت قبلهم من قريتنا لكنا نو ایمان راوړه مکه دین من قريه یو کړي لکنا چې مونږ لا کړي فهم یؤمنون یا پس غي ایمان راوړه دي. وما ارسلنا قبلك نریګلی مونږه مخکستان الا رجالا مگر سړی نوحي الیهم چې مونږ وحی کړي غي طرف تفسلوا علی الذکر پس سوالو کوي تاسو د اهل الذکر نه
د پوهه خلکو نه تاسو کوي چې ان رسول الله کانوا بشرا ام لا، چې دا الله رسول بشر دی کنه دی. اهل ذکر نه مراد تورات زبور انجیل د دې عالمان دي چې کوم په نبی علیہ السلام ایمان راوړو. د تورات زبور انجیل والکم علماء ولک عبد السلام عبد الله بن سلام وغیرہ عدی ابن حاتم شو اسد او سید شو، دغه خلق ته مراد دي. وما جعلناهم جسدا، ندی ګرځولې موږ دای لره جسد لا یاکلون الطعام، چې نخوري دی روټه. وما كانوا خالدین، او نه دی همیشه اوسیدونکي دي. دلته اشکال دا واردېږي چې جسدن مفرد دی او هم ضمیر د جمع دی. وما جعلناهم جسدا، هم ضمیر د جمع دی، جسد مفرد دی. نو د مفرد په دې جمع باندې حمل څنګه وش؟ جلال الدین محلی جواب ورکوي چې جسدن جنس دی په معنا د اجسادن. وما جعلناهم اجسادن، ندی ګرځولې موږ دې اجسادن. او صاحب کشاف وایي چې نه دا مضاف محذوف دی دلته، چې وما جعلناهم ذو جسد، ندی ګرځولې موږ دې جسد والا. لا یاکلون الطعام وما كانوا خالدین ثم صدقناهم الوعد، بیا موږ رښتونی کړ دې سره وعده فانجیناهم، پس موږ نجات ورک. ومن نشاء، چال رچ موږ غواړو اهلکنا المسرفین، نو موږ هلاک مسرفان لرا مشرکین لرا. لقد انزلنا الیکم کتابا فی ذکرکم، خامخا په تحقیق سره موږ نازل کړی دی تاسو ته کتاب، فیه ذکرکم، پاغه کې ذکر تاسو دی. فلا تعقلون، آیا پس ولې تاسو کې عقل ناراضی. وکم قسمنا من قريه، تبا کړی دی موږ ډیر کلی. ربط ما قبل سره دا د جبر ذکر او چې واهلکنا من المسرفین، موږ اسراف والے چودا موږ هلاک کړل. په دې سلسله کې فرمایي چې یو نا کم قسمنا من قريه، سمره کلی موږ تبا کړل. صاحب قاموس او صاحب کشاف وایي چې د قسم معنی ده چې بدی طریقې سره یو شی ماتول. نو سمره مونږ تبا کړل من قريه کلی. بعض مفسرین دغه کلی د یمن کلی حزورا او قلابه ذکر کړی دي. دایله چې کوم پیغمبر راغله او داغه نوم موسی بن میشا، موسی بن میشا یا داغه نوم شعیب، دغه پیغمبر دی قتل کو. نو الله په دې باندې بخت نصر مسلط کړه، لکه چې په بنی اسرائیل مسلط کړو، په دې باندې مسلط کو. فکم قسمنا من قريه كانت ظالمه، دا ګناګارو. وانشانا بعدها قوما اخرين، مونږ پیدا کړل پس دا غنه او قوم بلرا. فلما حسوا باسنا، کله چې غي محسوس کو زمونږ جګړه، هم من احسوا باسنا اذا هم منا يركضون، چانک غي زمونږ په تختیدو شو. رکبو دوابهم، په خپل زناور سوار شو تختیدل. لا ترکضوا، متختی تاسو، ورجعوا واپس شئ الی ما اترفتم فیه، آغا ځای تا کم ځای کې چې تاسو عیش کولو. ومساکنکم، خپل کورونو ته، لعلکم تسألون، خایږي چې تاسو نه سوال وشي. قالو، نو دی سوی یا ویلنا کاش انا كنا ظالمین، بدا کی سره مونږ ظالمان وي. فما زالت تلك دعواهم، یا ویلنا کاش انا كنا ظالمین، پتا کی سره مونږ ظالمانو ځانم تبا کړی دی وای. فما زالت تلك دعواهم، همیشه به دی دغه دعوی، همیشه به دی دغه فریاد. حتی جعلناهم حصیدا، تر ځاده پورې چې وګرځول مونږ دی لرا حصیدن، ریبل شوی، خامدین
ریبل شوی خامدین ساړه پراته وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين نه پیدا کړ مونږه اسمان او زمکه درا او سچ بمیان د دې کې دي لاعبین ولو بصرا لو اردنا کچری را دکړو مونږه ان نتخذ لهوا دا دلیل عقلی دی کچری را دکړو مونږه ان نتخذ لهوا د لوبو د سسیز چې دا مونږ جوړ کړي وي نو لتخذناه من لدنا نو جوړ کړي به مونږ د خپل جانب نه ان كنا فاعلین کچری مونږ کوونکو مونږ خدای اراده نه وکړي چې د لوبو څه شی جوړ کو بل نقذف بالحق بلکې مونږ اولو حق سرا على الباطل دا حق مونږ اولو په باطل باندې نو فیدمغه پس هغه مات کی سر مات کی فاذا هو زاهق پس هغه ختم شي ولکم الویل مما تصفون استاسو د پاره هلاکت د اغنا چې تاسو بیانوي وله من فی السماوات والارض او داغه د پاره اغه سوق دی وله هغه د پاره تصرف دی من فی السماوات پاغه چا چې اسمانونو کې دی ول ارض او پزمکو کې دی دا ټول الله پیدا کړی تصرف پکې داغه دی ومن عنده يستكبرون عن عبادته ومن عنده لا يستكبرون او سوق چې غسر لا يستكبرون عن عبادته اغه لوی نه کوي د عبادت داغه نه ولا يستحسرون او نه سستی کوي يسبحون الليل والنهار تسبیح بیانې د شپې او دروازې لا يفترون نستړي کیږي دی ام اتخذوا آلهة من الارض آیا دیر رانی ولیدی خدایان دیر من الارض دزمکنا هم ینشرون دی باغی جوندی پور تکڑی لو کان فیہما آلہتن کچریوے پدی کی دیر خدایان الا اللہ دی واللہ نعلاون لفسدتا نو دا زمکا اسمان کے و فساد راغلو فسبحان اللہ پس پاکی دا اللہ لرب العرش عما یصفون رب دا عرش دے دا آغانا چی صدی بیانی لا یسأل عما یفعلو سوال بنکی گی دینا چی صدی کئی وهم یسألون او دینا لا یسأل عما یفعلو سوال نشی کی دے دا آغانا چی غس کئی وهم یسألون او دینا سوال کی دیش اللہ نخصوک سوال نشی کولے ام اتخذوا من دون آلهة یا دی جوړ کړي دا الله نه علاوه ډیر خدایان قلت ورتوا هاتوا برهانکم راړی تاسو یو دلیل خپل هذا ذکر من معي وذکر من قبلي دا خبره دا د هغه چا چې ما سره دي وذکر من قبلي او دا هغه چا چې څوک د مخ کې تیر شوی دي زمونږ نه مخ کې بل اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د دین نه پوي الحق نپی جنی حق لرا فهم معرضون پس دی اعراض کئی عن التوحید وما ارسلنا من قبلک نیلی گلی منگستانا مخی من رسول یو رسول الا نوحی الیہ مگر منگا وحی کردی داغ طرف تا انہو لا الہ الا انا چنشتے بل معبود مگر یوزیم فعبدونی پس زما عبادتو گئی وقالوا وائدی اتخذ الرحمن ولدا رانی ولد رحمان ولد لرا یقال لهم فی الجواب دیتو پا جواب کی ہوئے لشی چھ سبحانہو پاک دا ذات داغ دا ولد وغیرنا بل عباد مکرمون بلکہ دا طول خلق بل هم عباد دا طول داغ بندگان دی مکرمون عزت ورکڑے شوے دے لا يسبقونہو بالقول ددن النشی لا يسبقونه ددن نشي وړاندې کېده بالقول په خبره کې وهم بامره يعملون او دې بداغي په حکم باندې عمل کوي يعلم ما بين ايديهم پی جنی سچې دې مخې ته دي او ما خلفهم سجدن رستو دي ولا يشفعون الا لمن ارتضى او شفاعت بن کوي مگر دا هغه چا ارتضى چې د چا نه رضای وهم من خشيته او دې بداغه د يرینا مشفقون یریږي
ومن يقل منهم اني اله من دونه سوک چې دین وای چې انی اله ز خدای متصرف یم من دونه دا غنه علاوه نو فذلک نجزیه جهنم نو دغه خلق چې دا مونږ ور واچو په جهنم کې دیله جزا ورکو مونږ د جهنم کذالک نجزی الظالمین هم دارنګي مونږ بدله ورکو ظالمانو لا اولم ير الذين آیا پس اولم ير الذين نبنياغ کسان کفروا چې کافران دي ان السماوات والارض چې تحقیق سره اسمانونه او زمکي چې دي کانتا رتقا دا بندو ففتقناهما مونږ اوس پړدل دي لرا ففتقناهما دا تفسیر قرطبی او ابن کثیر د ابن ابي حاتم په حواله سره د ابن عمر واقعا نقل کړي دا د دې آیت په ذیل کې یو سړی ابن عمر لراغه ورته وی قران کې دي چې کان تارتقن ففتقناهما دې څه مطلب دی مخامخ ابن عباس رضی الله عنهما ناستو ابن عمر رضی الله عنهما جواب ورک ویلار شدا مخامخ چې کوم ځوان ناس دنه تاسو کو چې جواب در کی اماته موایا هغه ابن عباس لړ ابن عباس رضی الله عنه ورله جواب ورکو وکانه تارت قندازمه کا اسمان چې الله جوړ کړ دا بندو اسمان بندو بین راورو لزمکه بند وا او دې زرغونه نه رايستا نو ففتقناهما الله و اسمان نه مبر ورو لزمکه نه زرغونه راويستا کولاو میکړل دواړه چې دا وی غسړې ابن عمر لراغه ورته وی غدا سي جواب را که حضرت عبد الله بن عمر عجیب جواب ورکو ایمان نن اومن لا چې الله ابن عباس لا په قران باندې پویا ورکړي دا ترنن خو ما ویګ نه دې زړور دی ونن می یقین راغی چې واقعي ابن عباس د قران عالم دی نو دا مونږ ته اوس دې ځکړي رسان لګي ځکه چې مونږ سو زلا اورېدل دي او څومره تفاسیر لیکل شي لیکن په هغه زمانہ کې چې تفاسیر نو لیکل شي نبی علیہ السلام نه اوریدل شي قران آیاتونه یو آیت صحابه په کم انداز اوریدل په هغه وخت کې دې تفسیر کول ډیر عجیب غوندي پهلو ودا نو عبد الله بن عباس دغه تفسیر کو عبد الله بن عمر د قائل شي وجعلنا من الماء كل شيء او ګرځون موږ د وبو ناری او شی حي ژوندې په دې وبو سره په دې وبو سره هر شی ژوندې وګرځو نو فتقناهما افلا يؤمنون آیا پس دی ولی ایمان نه وروړي وجعلنا في الارض او ګرځول موږ پزمکه کې رواسی بوجنا ان تمید بكم چې دا پتا سو باندې را پریو نزي وجعلنا فيها فجاجا او ګرځول موږ په دې کې لارې ارته سبلن فجاجا سبلن ارته لارې لعلهم يهتدون خير چې د هدایت عمومي هدایت عمومی الى المطلوب مطلوب طرف تورسی وجعلنا السماء سقفا وګرځو موږ اسمان لرا سقفا چت محفوظا عن السقوط عليها محفوظ یعنی درا غرزیدون په دای باندې وهم ان آیاتها مورزون موږ داغه د آیاتونو اعراض کوونکو بالکفر عليها وهو الذي الله غزات خلق الليل والنهار پیدا کړی دي شپه او ورځ لرا او الشمس والقمر نور اوس په مېلرا كل في فلك يسبحون دا ټول پخپل خپل کور کې ګرځي فی فلک یسبحون پخپل خپل کور کې ګرځي وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد نه دې جوړ کړم موږ نه دې ګرځوري موږ یو بشر لره من قبلك مخکستان الخلد همیشه پاتې کېدل فإن مت فهم الخالدون پس که چرته وفات شوی او دای بګینی باقی پاتې کیږي دا سنشتا دی آیتنا قادیانان او عیسایان دا د حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام په وفات باندې استدلال کوي چې موږ یو بشر د پاره تا نمخ کې خلد نه دی ورکړي نو عیسی علیہ السلام بیا څنګه ژوند دی جواب داده چې موږ هم د خلد نفي قائل یو د خلد نفي خو موږ هم قائل یو الله خو خلد نه ورکړي عیسی علیہ السلام له موږ خدا نه دی ویلي چې خلد ورکړي کما کل زامنو موږ وایو چې عیسی علیہ السلام برا کوزيږي سلويخ کاله حکومت کوي ثم يموت ويصلي عليه المسلمون
بیا به ول مرګ راځي مسلمانان به په جنازه کوي ورپسې ويدفن فی قبری ای مع قبری بیا باغه دفن کیږي زما د قبر په خوا کې نبی علیہ السلام وای لکه یو ځای پر خدای شوی د اوسم په حجره رسول کې حجره عائشه کې یو ځای پاتې دی دا د عیسی علیہ السلام د پاره دی نه لوی دلیل بل شتا چې محمد عربي صلی الله علیه وسلم د خپل قبر په خوا کې چې خبره کړې ده چې زما د قبر خوا کې به عیسی علیہ السلام دفن کیږي نو د ابوبکر د عمر د ځای نه بعد یو ځای پر خدای شوی دی غد عیسی علیہ السلام د بل ځای نشته نو موږ د خلد قائل خو نه یو عیسی علیہ السلام به همیشه خو نه وي ابرا کوزیږي بیا به سلويخ کال حکومت کې بیا به مرګ راځي خلد نشته بي وقوف زامنو ځای ته ګورئ نو بیا استدلال کوي بیا الله فرمای کل نفس ذائقه الموت ورپسې دام وي هر یو نفس در ذائقه د مرګ ده ونبلوکم بالشر والخير فتنه موږ به خبر درکو تاسو لا په شر سره والخير او په خیر سره فتنه آزمائش بالشر ای بالفقر تصبرون ام لا تاسو په صبر کوئ کنه کوئ وإلینا ترجعون ومن طرف توستا رجوع بعد الموت فیجازیکم پس مونږ به بدله درکو وإذا رآك الذين کلچوینی تعالی را آغا کسان کفرو چې کافران دي کفرو بک وبقولک ستا خبرن منیو ستا انکار کوي ان یتخذونک الا هزوا نه درانی ول تعالی را مگر خندا تا پوری مسخری کوي اهذا الذي يذكر الهتكم يوبل تسوي اهذا الذي داغ سړی دی يذكر الهتكم چې تاسو خدایان یادې وهم بذكر الرحمن هم كافرون او غیب ذکر د رحمان باندې انکار کوونکي دي خلق الانسان من عجل پیدا کړی شوی دی انسان د جلدینا سوریکم آیاتی زرد چوب قوم ز تاسو آیاتون خپل علامات خپل ای علاماتی بالعذاب علامات د خپل عذاب فلا تستعجلون پس جلتی مغواړي ويقولون متى هذا الوعد او دی وی کله ودا وعد ان کنتم صادقین ک چری تاسو رښتونی لو يعلم الذين كفروا ک چر پته هغه کسانو د کافران دي حين لا يكفون عن وجوههم النار چې پاغه وخت باندې شي من کولې دی د مخونو نور ولا عن ظهورهم او نه دا غي شاګانو نه ولا هم ينصرون او نه ودی سره مدد کی دیش لو يعلموا لو شرطیه حرف شرط دا او جمله شرطیه دا نو دی جزاء محذوف دا ما قالوا ذلك لو يعلم الذين كفروا نو ما قالوا ذلك کچری کافرانو د پته ودا سی بینه کول حين لا يكفون عن وجوههم النار قل من يكلؤكم بالليل والنهار برم د توحید ذکر او مثالونو سره واضح کړي شو اوس د الله قدرت د ترغیب په صورت کې پیش کړي اول ترغیب اوس ترهیب دی حين لا يكفون دا هغه وخت نه چې منب نکړي د مخونو خپل نور ولا عن ظهور خپل شاګانو ولا هم ينصرون بدی مدد کی دیش بل تاتيهم بغتتن بل کراغ دیتا ناساپا فتبهتهم پس دیو بد حواس کی فلا يستطيعون ردها طاقت نه لري داغه د رد او د انکار او انکارها ولا هم ينظرون او دینبا مهلت نشي ورکې دي ولقد استهزئ برسل من قبلك او خامخابتا کی سره خنداو کړي شو پر رسولانو پوری من قبلك استان مخ فحاق بالذين سخروا منهم پس فنزل بالذين سخروا منهم را کوش په هغه عذاب پکم پوری چې دي خندا کول ما كانوا بي يستهزئون فحاق را کوش بالذين سخروا منهم هغه کسانو پوری چا ور پوری خندا کول ما كانوا به يستهزئون پس پوری چې خندا کول قل من يكلؤكم بالليل والنهار ورتا من يكلؤكم بالليل والنهار سوق بستا سو حفاظت کوي من يحفظكم بالليل والنهار د شپې او دروازې من الرحمن د رحمان نه
دلته مضاف محذوف دی ای من عذاب الرحمن، د عذاب د رحمان نه، من عقاب الرحمن د عقاب د رحمان نه. بل هم عن ذکر ربهم معرضون، بلکې دی د خپل رب د ذکر نه اعراض کوونکي دي، مخړونکي دي. ام لهم آلهة، یا د دی د پاره خدایان دي، تمنعهم من دوننا چې بچ کوي زمونږ من عذابنا، زمونږ د عذابنا. لا یستطيعون نصر انفسهم، دی طاقت نه لري د خپل ځان د مدد. ولا هم منا يسحبون، نه د دوی سره زمونږ باره کې ملګرتیا کولی شي. ولا هم منا ای من عذابنا، ناغی زمونږ د عذاب نه محفوظ ساتل کیږي، نه بچ کولی شي. یسحبون ای من عذاب یجأرون. بل متعنا هؤلاء، بلکې مونږه فائدہ ورکړه دیلا او د دی پلارانو له، حتی طال علیهم العمر، ترسې حد پورې چې عمر پې اوږد شو. افلا يرون، آیا پس دی نه ویني انا ناتي الارض ننقصها، چې په تحقیق سره مونږ راتګو که په ځمکه باندې ننقصها، چې مونږ هغه کمو. من اطرافها، دا اطرافنا ای بغلبة الاسلام، په غلبې د اسلام سره. افهم الغالبون، آیا پس دی غالب دي. قلت ورته ووایه انما انذرکم بالوحی، خبر دا د بل نه ده، مونږ به انذرکم وبیرو تاسو سره بالوحی د حکم موافق. ولا يسمع الصم الدعاء، او نه به اوري کانو آواز لرا اذا ما ينذرون، کله چې دی ویرول شي. ولئن مستهم نفحة، او کچری ارسیږي دیتا، ولئن مستهم نفحة، کچری ارسیږي دیتا گرم تپ، نفحة گرم تپ، یا رائحة قلیلة من عذاب ربک، دا عذاب دا ربستانا. نو لیقولن دی بسوی یا ویلنا انا کننا ظالمین، کاش منگا ظالمانو چه منگ پا دی عمل نکو پا دین بانے. ونزعو الموازین القسط لیوم القیامة، او خام خامنگ بگدو میزان عدل پورز دا قیامت باندے. ونزعو الموازین القسط، حضرت انس فرمائی چه نبی علیہ السلام فرمائی لی دی چه دی میزان یو فرشتہ با مقرر وی، او هر انسان به د دې خوا ته راوستلی شي. د ده نیکو تول که درون وي نو دا فرشته به داسې اواز کوي چې ټول اهل محشر به اوري چې فلانکې کامیاب شو، اوس به چرې دی محرومه نشي. او که چرې سپک وي نو وایي به چې فلانکې بدبخت او محروم شو، اوس به چرې کامیاب نشي. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمائی چې دا فرشتہ به جبریل وی. قرطبی کې دا ذکر دی فلا تظلم نفس شیئا، پس کمی به نه کېږي د چا نه څه څیز. وان کان مثقال حبة من خردل، کچری وي دوری د دانې برابر، اتینا بها، هغه به مونږ راوړو. وکفا بنا حاسبین، او کافی مونږه حساب کوونکي. ولقد آتینا موسی وهارون، او خامخا په تحقیق سره مونږ ورکړی د موسی علیہ السلام لا او هارون علیہ السلام لا الفرقانا، فرقان. دا درې واړه صفتونه تورات تیخه. الفرقانا، فرقانم ورکړی، وضیاء او رڼام ورکړی دا، وذکرن او ذکرم ورکړی د پاره للمتقین، د پاره د متقیانو. الذين يخشون ربهم، هغه کسان لانهم يخشون ربهم چې دی یریږي د خپل رب نه، بالغیب فضلا عن حضوره، په غیبوبت دغه کې یریږي نو چې حاضر وي بیا به څنګه یریږي. وهم من الساعة مشفقون، او دی د قیامت نه مخوفون یریږي. وهذا ذکر مبارک، او دا ذکر مبارک دی، انزلناه، نازل کړه د مونږه دا، فانتم له منکرون، آیا پس تاسو له د دې قرآن د پاره منکرون، انکار کوونکي.
ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل ولقد آتینا ابراهیم رشده موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام واقع اوس تفصیل سره ذکر کړي دغه تاسو وی چې مونږ ابراهیمیان نو ګورئ هغه څنګه او تاسو څنګه ابراهیم علیہ السلام چې کوم خار کې پیدا شو دا غخار نوم توسا ده توسا نسب نامه د ابراهیم علیہ السلام صدا تورات او تاریخ ابن کثیر کې دا سه منقول له ابراهیم بن تارخ بن ناحور بن سروج بن رعو بن فالح بن عامر بن شالح بن أرفخشز أرفخشز یا ارفخشز ورته وای ارفخشز او بیا هغه بن سام بن نوح دا ارفخشز چې دا د سام زوی او هغه د نوح علی السلام البته قران د پلار نوم آزر بیان کړی دی اصل کې یو عالمي اسمی دی هغه تاریخ دی یو عالمي وصفي دی هغه آزر دی دا د ټول تحقیق خلاصه لنډ غوندي ذکر شو ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل مقیدنا من قبل موسی وكنا به عالمین او منګه پاغه باندې پویو بمقدار تبلیغه عالمین بمقدار تبلیغه داغه تبلیغ په مقدار مونږ پویو اذ قال لابيه وقومه کله چې وی پلار تا او قوم ته ما هذه تماثيل دا څه نمونیم جوړی کړی دي التي انتم لها عاکفون چې تاسو دې ته عبادت کوي عابدون قالوا وجدنا آباءنا دیوی مندی دی منگا خپل پلار نکلر لها عابدین چې هغه دې ته عبادت کوي قال لقد كنتم انتم وآباؤكم تاکید سره تاسو او تاسو پلار نکو فی ضلال مبین پخکار گمراهی کې پراتی قالوا اجئتنا بالحق دیوی چې آیا تا را تکړه د مونږ ته په حق سره امنت من اللاعبین یا ایت د لاعبیننا فی نسبتهم الى الضلال قال بل ربكم رب السماوات بلکې رب تاسو چې د غرب د اسمانونو دی ول ارض او زمکه دی الذي فطرهن غچ پیدا کړی دی لره وانا على ذلكم من الشاهدين او زپدی باندې د گواهانو نیم وتالله لاكيدن اصنامكم وقسم دی په الله باندې زخامخه تدبیر کوم د بوتانو خلاف استاسو د بوتانو خلاف بعدان تولوا مدبرین پس دا غنه چې تاسو واپس شي مختاوون کی چې تاسو واپس لاړ شي فجعلهم جزازا ټولي ورل ریزه ریزه کتبر راواغز چاله به دا خلواله چاله سره لکه خوراک ولې نه کې هم طلاقیا چاله به غوګما تو وس ټولي ټکو سترې کړو الا كبير لهم مگر غ مشری چې وغه پرې خود لعلهم الیه یرجعون چې دې ټول داغه طرف ته رجوع کوي حسب اعتقادهم د خپل عقیده مطابق بده دي مشر پس ورشي فيسالونه داغه به تپوس کوي قالوا د چرال اوس خدایان ټول مړ دي ځای په ځای پراتی دي او یو چې د مشر غوز دا پوګه باندې تبریخ دې نیغ نیغ کیږي قالوا من فعل هذا بالهتنا زمونږ د خدایانو سره دا چل چا کړي دي هذا اي هذا الضرب انه لمن الظالمين د خدای ظالمانو نه چې دا چلې کړي دي قالوا سمعنا فتا دیوی منگا اوریدلی دی ولک نوم اوریدلی دی یذکرهم چې هغه به دی ذکر ډیر کو بذم الاصنام یذکرهم ای بذم الاصنام دغه مذمت کو د دی بوتانو یقال له ابراهیم مغت ابراهیم ویل شي قالوا فاتوا به ودرا ولی على اعين الناس دخلك مخي ترا ولي اي ظاهرا خلق ته مخامخ کوي لعلهم يشهدون چې داخل کی ویني
لعلهم یشهدون. قالوا ابراهیم علیہ السلام را استبعد اتیانه دا غدراتلون پس دی سوی انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم آیا تا دا کار کړي زمون خدایانو سره ابراهیم؟ قال بل فعله کبیرهم دا خو دې مشر کړي تاسو ګورئ نه دا پوګ باندې ټوپک پروت دی. بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم غن تپوسو کې ان كانوا ينطقون ګور سمرا جيب ټکونه ور کوي فاسألوهم غن تپوسو کوي ان كانوا ينطقون کچری دی خبرې کولیش کچری خبرې کولیش انتنا تپوسو کوي. دلته تفسیر کبیر مواهب الرحمن وغیرہ کې درې تفسیر دي. نمبر 1 د فعله فاعل کبیرهم دی کبیرهم بلکې کړي دا کاروائی د دې مشر نو فاسألوهم ان كانوا ينطقون دینه تاسو کې خبرې کولې شي. بل فعله دا التفات ته هغه وی ابراهیم دا کاروائی تا کړي دا نو هغه فرمایل بل فعله بلکې هغه کړي دا التفات ته بلکې هغه کړي دا. اوس مخ کی جمله استانفه ده مستانفه بل فعلوا هغه کړه کبیرهم هذا مشر دا ده فسلوم دنه تاسو کې ان كانوا ينطقون کې چری دی خبرې کولیش جمله مستانفه بشي مشر دا ده. دریم تفسیر دا ده چې فعله من فعل دا کاروائی کړي دا چا چې کړي دا مشر د دې دا دنه تاسو کوي کاروائی کړي دا بل فعله من فعل غیر کار کړي کبیر ما دا مشر دا فصلوا من كانوا ينطقون دنه تاسو کوي دې ارته تش بوتل ولاړ دي فرجعوا الى انفسهم ای خپل گریوانونو ته وکتل ځان پس را واپس شو فقالوا انكم انتم الظالمون ځان ته وی تاسو ظالمان یې. یو معنا دا چې واقعي کملاخ په ځان نشي بچ کوله خبري نشي کوله دا د علاقې دو قابل نه دي. انکم انتم الظالمون اسم ظالمان یو مونږ په ابراهيم ظلم کو چې هغه نه تاسو نه کو دی خپل قابل نه په ځان نه پوي. دویم تفسیر د دې دا چې غلطي تاسو ده چې تاسو د خپل خدایانو حفاظت ولې ونکو ټول ولې لاړې خدایانو یوازې اجزان پرې خودل یوازې څوک پاتې شون څوک په حمله کوي. ثم نكسوا على رؤوسهم بيټول سرونه خته کړو سرنګون شو لقد علمت ما هؤلاء ينطقون او ځان سره سوي چې ابراهيم تا ته خپته چې دې خبرې نشي کوله ما هؤلاء ينطقون دې بس خبرې کوي. قال فتعبدون من دون الله آیا پستا سو عبادت کوي د الله نه علاوه ما دا غچا لا ينفعكم ضرا شیغه فائدہ نشي در کول تاسو لا شیئا ذیسز ولا یضرکم او تاسو لا ضرر در کول شي اف لکم پتاسو دی افوی ولما تعبدون او پاغه چا دم افوی چې داغه تاسو عبادت کوي من دون الله افلا تعقلون تاسو کې عقل نشته د وقوف زمانو. قالوا ندیسوی حرقوه بالنار پوری وسوځوي وانصروا آلهتکم و مدد کوي د خپل خدایانو ان کنتم فاعلین کچری تاسو کون کی یو کار. قلنا من ورته یا نار ای ورکونی بردم و سلاما کونی بردم و سلاما شت یخ او سلامتیا والا علی ابراهیم په ابراهیم علیہ السلام باندې و ارادو به کیدا او اراده وکړه په د سره د تدبیر فجعلناهم الاخسرين فسغرزول من دیلرا ذلیلا ونجيناه ولوطا من دل نجات ورکا لوط علیہ السلام لیل الارض زمکی د شام تا التي باركنا فيها للعالمين هغه چې مونږه برکت چولو پاغي کې د عالمینو د پارا. نو نزل ابراهيم بفلسطين ولوط لوط علیہ السلام ابراهيم علیہ السلام فلسطین ته لاړل. ووهبنا له اسحاق من ورکدل اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام
ځکه چې د ویلو رب هب لي من الصالحین نافلة دم پکې زیادت فی الدعاء. یعقوب چې دی زیادت فی الدعاء دی. وکلا جعلنا صالحین او ګرځول موږ دا ټول صالحین. وجعلناهم ائمة موږ ګرځول دی لرا رهبران یهدون بامرنا چې یأمرون بالهدایه نو دی به هدایت ورکو یهدون هدایت ومندو په حکم زمونږ سره. واوحینا الیهم موږ وحی وکړه دی ته فعل الخیرات د نیکو کارونو و اقام الصلاة او د اقامت د منځ و ایتاء الزکات او د زکات د ورکولو. اصل کې اقامت الصلاة اقام الصلاة اصل کې اقامت الصلاة تا د تخفیف د پاره حذف شوی دا د ما قبل د مناسبت د وجنه قاعده مطابق نه د ور قاعده کې اقامت الصلاة ده. وکانو لنا عابدین او دای مونږ لره عبادت کوونکي دي مونږ طرف ته. ولوطنا اتیناه حکما وعلما لوط علیہ السلام چې دغه مونږ ورک حکم وعلما وعلم ونجیناه من القريه او دل مونږ نجات ورک د اغه کلینا من القريه د اغه کلینا التي كانت تعمل الخبائث پکم کې كانت اهلها تعمل الخبائث چې داغه اهل وا خبيث کارونه کول من اللواتت لواتت کار به کو حبس به کول توکانه به توکلي تانی به وال دا دغه عادتو دلته قريه نه مراد قريه صدوم ده. انهم كانوا فاسقين فتاکک سره داخل چې دي كانوا قوم سوء فاسقين خلق لوی نافرمان دي. ولی باللواتت وادخلناه في رحمتنا او موږ داخل کړ دی لره په خپل رحمت کې. انه من الصالحين في رحمتنا انه من الصالحين من اعلى المرسلين دا لوط علیہ السلام وغیرہ چې دا د صالحین ندي من اعلى المرسلين دي. ونوحا اذ نادى ذا بس بكم صدق الله العظيم. ها یره صورت تن رسو پکې باس د ډېر مخکې بحث دی. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله ټول صغیره او کبیره ګناهونه معاف کړي ټول په حال رحم فرمای. خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم په سنت او عمل کولو توفیق راکړي. صحابه په طریقو د تلو توفیق راکړي. الله زموږ نه رضا شي خپل رضا موږ ټول سره شامل حال کړي. قرآن او سنت باندې موږ پوهه کې الله په عمل کولو توفیق راکړي. رب زموږ نه رضا شي. الله دې ملک کما نارکی دا الله دا ختمه کې. ادا کم خلق چې د ظلم او جبر لار اختیار کړی دا نو رب کریمه دا د ظلم او جبر لار د دینه ختمه کې او انسانیت طرف ته راوړي. که انسانیت طرف ته ناراضي نو بیا موږ له توفیق راکې چې سرمنې ته نو باسو پروردگار ټولو نه رضا شي. هغه خپل ذهن کې دا دي چې دا غریبانان جماعتونو مدرسو کې ناس دي اس کې نه نور ورته پته نشته که په خپل راغلل بیا به ځان خیر بغواړي. پروردگار ټولو مسلمانانو ته خیر پیښ کړي او د ملک کې د امن راولي. الله دا حکومت مستحکم کړي او د اسلام او د خلکو خدمت دې الله والی او اخر وخت کې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله.